کلثوم چرته یار د کوم ټیم نه زستا ویټ کوم کالج مخې ته ته خو رانغلې. ها زما ویټ کېږي او ما ته پته نشته دی. خیر کوم کالج ته درشم کوم کالج مخې ته درشم؟ الا داسې دي دا خو رونګ نمبر دی. زما په خیال کلثوم ماله غلط نمبر را کړی. اوفو مړه یار رینګ یې ته کټ کو. چا رینګ کلی و او څوک وه؟ مړه پته نه چې څوک وه. اواز یې ډېر زیات خوږ و او دا یې ته پکې مې وویله کالج مخې ته دې انتظار کوم خو استګنمي موبایل کټ شو. چې څوک به وه یار؟ مړه یار ته څه ټینشن کې زمونږ هغه عبدالله نه دی نمبر وله ورکړه په لږ ساعت کې به یې ډیټیل لا وباسي. مړه یار دا کومه خبره دې وکړه خو زه ورسره نن میلاوېږم غوټ ډیټیل دې راوباسم. دا خو به غټ کار وکړي یار. مړه چې پته یې خو ولګي چې د کوم کلي ده دا کلثوم هم نه پته نشته ماله د چا نمبر را کړی او اوس په خپله را هم نه رسېده. دا واخله هغه اوس بیا بار بار کال کوي او ما تنګوي. اوفو یار دا څه قیده خو بربادین کټ کوي خو پرېږده وه دې حلم زما سره شتي ورځم چې غونډ ډیټیل یې راوباسم پته یې ولګي. السلام علیکم عبدالله. وعلیکم السلام. څنګه یې ښه یې ټیک ټاک؟ اچھا بس ښه نو یار یو نمبر مې در سینډ کو تاسو ته یا دې ډیټیل لږ پکار چې دا څوک دی او کوم ځای دی؟ بس نمبر راولېږه ډیټیل به راوباسو. لږ ما ته زر ووایه بېرته واپس ښه. هلو ریحانه دا خو ستاسو کلیواله ده دا خو د یوې جینۍ نمبر دی په دې دې څه کول یار؟ او بالکل دا جینۍ نمبر دی خو لږ پکار و ډیټیل لږ پکار و دی هسې بس طبیعت مې ورسره لګېدلی. مهرباني شکریه مننه. چېرته یې؟ تا پسې کالج ته رالمه بلکې میلاو شم در سره. الله دا خو بیا هغه رونګ نمبر دی. دا ما پسې کالج پورې راورسېدو. زما د کور خلکو ته پته ولګي نو ما باندې به هر څه تعلیم هر څه پرېږدي. چا نه هیلپ واخلم. خپل ترور زوی ته ویم زما په خیال هغه به زما مدد وکړي. خیالي جانه خبره واوره. زه ډېره زیاته ټینشن کې یم. ولې سمیرې څه ټینشن دی؟ یو نمبر دی او ما بار بار تنګ. واقعي بالکل د ټینشن خبره ده. زه ته کور ته لاړ شه زه به ورسره ګورم. واه دا خو راجنۍ مسج دی که زما سره میلاوېدل غواړې زموږ د دوکانونو خواته راشه. هارې هانا خیر شه څه کې؟ مړه بس خیالي وجنۍ خواله راغلی یم او هغې انتظار کوم. او ته څه کوې دلته؟ ښه نه مړه زه خو هم د یوې جینۍ خواله راغلی یم ډېر ویټ مې ورته وکړ. نه مړه هغه څوک ده؟ ستاسو د کلي هغه بشرا نه ده یار هغې پسې راغلی یم. خو یې سنبل که بې غیرته تا دا خبره څنګه وکړه؟ بې غیرته تا ما ته وویل بې غیرته خو تی په خپل عزت خفه کېږي او د بل په عزت باندې نه خفه کېږي. هغه هم پردی لور ده چې بې ځایه په موبایل باندې تنګې. هره جنۍ یو شانتې کې نه وي ریحانه. ښه ده چې ما ته مې د ترور لور وویله چې دا داسې دی او ستاسو نمبر یې ماله راکړو او تاسو ته ما میسج وکړه چې دلته راشئ او ستا د سبق دپاره ما تا ته یاده کړه بشرا چې زما خوښه ده. هغه هم یو عزت دی. هغه زما خور ده
زه ستا په شانتې کارونه نه کوم 2022 ته وګوره او ستا دې کارونه ته بس غلطي رانه وشوه همالم په کار چې پردې تور سړي نه کاروم ځکه چې ما د هغې په غلطۍ کې رینګ وکړو اما ورته بار بار رینګ کوو غټه غلطي شوې ده معافي غواړم ستانه او د هغې نه مو سره معافي غواړم چې د په زندګۍ کې به دا غلطي زما نه کېږي روژانه ما معاف کړي ته خو زما خیر ما سترګې کلاو کړې نن سبا زمانو ته وګوره دې کارونو ته وګوره ما معاف